زموږ دعاګانې ولې نه قبلېږي؟ د دې اړوند یو ډېر جالب حدیث مې ولیدو. ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دغه دریو خلکو یا دغه دریو ډلو دعا نه قبلېږي. هغه درې ډلې کومې دي؟ اول هغه ډله یا هغه خلک چې د هغوی ښځه بد اخلاقه وي او دا بیا هم طلاق نه ورکوي. دوم هغه خلک چې هغه یو چاته پور یا قرض ورکوي او په دې معامله کې شاهدان نه نیسي. او دریم هغه خلک چې هغه یو چاته د تجارت یا امانت پیسې ورکوي، د دې لپاره پیسې ورکوي او هغه انسان یا هغه سړی وړ نه وي، هغه د دې اهل نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې ټکي ته راورسېدو دا آیت تلاوت کړو چې ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، تاسو بیعقلانو ته خپل مال مه ورکوئ. زموږ ستاسو په افغاني ټولنه کې اکثره مشکلات هغه په همدغه درې وړو برخو کې پراته دي. ډېر کله داسې شي چې د یو چا ښځه بد اخلاقه وي، اطاعت یې نه کوي، په خبره یې نه کوي، د مال ساتنه نه کوي، د اولاد ساتنه نه کوي، حتی د خپل عزت ساتنه نه کوي او د هر څه خاوند ویني خو بیا هم د ښځې ته طلاق نه ورکوي. په دې ټولنه کې خو طلاق نشته، ډېر شاذ او نادر ده، عام نه ده، خو دا د دې سبب ګرځي چې دغه انسان دعا نه قبلېږي. او دوم دا چې اکثره خلک خپلو ملګرو ته پیسې په پور باندې ورکوي یا په قرض باندې ورکوي یا د تجارت لپاره ورکوي، د دې لپاره شاهد نه نیسي، د دې لپاره لیک نه کوي. دا اکثره داسې شي چې په 100,000 افغانیو باندې د 100 کلو ملګرتیا له منځه لاړې شي. هم یې په ژوند کې دا ضرر دي، خو د دې تر ټولو مهم ضرر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کړی هغه دا دی چې دغه خلکو دعا نه قبلېږي. اکثره موږ په خپلو دعاګانو کې ټول شروط پوره کو، الله ته اوښکې هم توی کو، عاجزي هم وکړو، د دعا نه مخکې وروسته درود شریف هم ووایو، د دې لپاره ځان برابر کو، پاک کو، بیا هم دا دعا نه قبلېږي. او دې ترڅنګ امام حاکم رحمه الله او ګڼ نور محدثین دا حدیث صحیح بللی دی او ویلی دی چې د بخاري او د مسلم د شرط مطابق دا حدیث صحیح دی، سره د دې چې په هغوی کې نه دی راخیستل شوی. نو دا حدیث د صحت له نګاه نه هم صحیح حدیث دی. نو الله دې موږ او تاسو دعاګانې قبولې کړي او الله دې موږ او تاسو ته دغه توفیق راکړي چې موږ او تاسو په دغه دریو ټکو کې د رسول سلام د خبرو مطابق عمل وکړو.